سلامونه. په انټرنیټ کې څومره معلومات لرئ؟ آیا تاسو توره شبکه پیژنئ؟ داسې شبکه پیژنئ چې هغه ته د پیازو شبکه هم ویل کېږي؟ دا د کومو مواردو لپاره استفاده کېږي؟ کوم خلک یې کاروي؟ د کومو اهدافو لپاره یې کاروي؟ آیا دا قانوني حیثیت لري؟ اجازه قانوني لري که نه لري؟ ولې خلک کاروي او چیرته یې کاروي؟ ګټه یې څومره ده او تاوان یې څومره ده؟ کوم عوامل دي چې خلک دې ته هڅوي او که چېرته تاسو ورسره مواجه کېږئ له کومو لارو چارو نه یې مخه نیولی شئ؟ راځئ چې په دې هکله خبرې وکړو. کله چې موږ تاسو انټرنیټ کاروو په دریو برخو باندې موږ هغه کوو تقسیموو. یو ته یې موږ تاسې وایو چې سرفیس ویب، بل ته یې موږ تاسو چې وایو ډیپ ویب، بل ته یې موږ تاسو چې وایو ډارک ویب. دا به په عملاً په مثال کې تشریح کړو. سرفیس ویب یا سطحي انټرنیټ یا جال یا شبکه هغه ده چې موږ تاسو ته په سطحي ډول په عام ډول د لاسرسي وړ ده. مثال د خبرې زه به یو مثال درکړم. موږ تاسې لیکو www.google.com یا همدارنګه مثلا په سوشل میډیا کې فیسبوک ده. دا چې سو سرچ انجن سو دي موږ تاسو یعنی په هم هغه کې موږ تاسو معلومات پیدا کوی سو. فیسبوک ده او همدارنګه مثلا په نیوز کې موږ مثلا تاسو چې لرو BBC مثلا bbc.com دا مثلا چې ده نیوز د اخبار دی. یا په همداسې مثلا هغه لرو amazon.com څه ده دا چې څوک ای کامرس ده. ډېر نور مثالونه همداسې راځي. دا چا مثالونه دي؟ دا یې دغه دي. دا مثالونه دي موږ تاسو ته په عام هغه کې د لاسرسي وړ ده. صحیح ده؟ دا د ده څو دې ته چې وایي سرفیس ویب وایي. بل ته راځو مثلا موږ تاسو ډیپ ویب لرو. ډیپ ویب کې دا چې ته کارول کېږي دا قانوني ده، لیګل ده، کوم مشکل نه لري. ټوله دنیا کې دا کارېږي، هر ورځ موږ تاسو هم کاروو. دویم چې ده مثلا ډیپ ویب د ډیپ ویب کې چې دا هم قانوني ده، دا مشکل نه لري. په ډیپ ویب کې په سطحي ډول یا سرفیس نه ده، موږ تاسو لږ یو هغه ته ورننوځو لیر ته. مثلا چې خپل جیمیل راخلاصوئ، دا یې تا جیمیل عامو خلکو ته د لاسرسي وړ تر هغو نه دی چې خپله چاته ادرس ورکړي. دې ته یې تا چې ضرورت ده د لاګین. یا مثلا ته ځې د خپل بینک اکاونټ دا ته دې ته لاګین کېږي، دې ته هم چې ضرورت ده د لاګین. یا همداسې نور ډېر زیات شیونه دي. مثلا ویب سایټونه دي ته ورننوځې، د عام هغه کې د لاسرسي وړ نه ده تر څو پورې ته ادرس پیدا کړي. ویب سایټونه دي دې ته ته لاګین کېږي لکه پاسپورټ، تذکره، یا بعضو ځان ته هغه کې ریزرویشن کې دي هوټل ته ریټ کړ. دا شیونه دا هم چې دي دا هم لیګل ده. دریم ته چې موږ تاسو راځو هغه غیر قانوني ده، خطرناک ده. هغه ته موږ تاسو چې وایو دا د اول دا دویم. دریم ته راځو دې ته موږ تاسو وایو ډارک ویب. البته دا شیونه په چې باندې لاسرسي وړ دي په ډیپ ویب کې. مثلا کروم استعمالوو موږ تاسو، دا یو دا براوزر دی که نه، کومو براوزرو باندې ترلاسه کولی سو یا لاسرسي وړ ده. کروم یا مثلا د ایکسپلورر د انټرنیټ او همداسې زیات نور دي. دوه خو مو تشریح کړل، راځو دریم ته. دریم ته موږ تاسو چې وایو ډارک ویب.
یا توره شبکه. دې ته ولې توره شبکه ویل کېږي؟ ځکه چې دا قانوني حیثیت نه لري، غیر قانوني ده. دا هغه شبکه ده چې په عام ډول باندې د براوسرو په عام هغه باندې په ډولونو ماډلونو په کارولو باندې نه شي ترلاسه کېدلی، نه شي ورسېدلی. دې ته خلک چې کاروي ټور براوسر. دې ته د پیازو شبکه هم ویل کېږي. ولې د پیازو شبکه ورته وایي؟ ځکه چې له دې نه نوم راخیستل شوی ده. د اونین راوټر یعنی دا پیاز خپله داسې یو شکل لري، مثلا څو لیرونه یا څو د پیازو خپله دا غوټۍ چې ده دا ډېر زیات لیرونه لري. دا شبکه هم همداسې ده. کله چې یو میسج لیږل کېږي هغه له یو سرور ته ځي، هغه سرور یې دا یو دانه لیر چې ده دا یې راخلي، دا خلاصوي، هغه لیږي بلې شبکې ته یا بل سرور ته، هغه بل سرور بیا یو بل لیر ګوري، دویم لیر مثلا دا ګوري، همداسې بل هغه ته ځي سرور ته، هغه بیا مثلا دا دریم ګوري، تر څو پورې چې فاینل ډیسټینیشن یا اخري جي ته رسېدلی وي. دې کې تعقیب خورا ډېر سخت وي، ځکه چې دغه سرور سینډر چې موږ تاسې ورته وایو لیږونکی او ترلاسه کوونکی، دا دواړه خوندي پاتې کېږي. چاته معلومات نه کېږي، هغه فوټ پرنټ نه پاتې کېږي دا چا کارولی، څنګه یې کارولی ده. دا شبکه کله را ایجاد شوه او چا را ایجاد کړله؟ دا په 1995 کال کې د امریکې یعنې د یو ایس نیول ریسرچ لیبراتوري، د امریکې د بحري تحقیقاتو لیبراتوري دا د خپلو استخباراتو د کمیونیکیشن یا د خبرو کولو چینل د خوندیتابه لپاره په 1995 کال کې دا شبکه ډارک ویب یا توره شبکه د پیازو شبکه جوړه کړه. دا کوم هغې نه درلوده، استعمال یې تر 2000 کال پورې غیر قانوني نه درلوده. له 2000 کال نه را په دې خوا متاسفانه دا اوس په 190 ملکونو کې استعمالیږي. او څوک استعمالوي؟ 4 کټګوري خلک استعمالوي. یو، هکران استعمالوي، دویم قاچاقبران استعمالوي، دریم غله استعمالوي چې هغه ترافیکینګ هم کوي که نه، ترافیکینګ، همدارنګه ډېر زیات نور. په دې کې کوم کاروبار کېږي؟ په دې کې له 2000 کال نه را په دې خوا ډېر زیات هغه چې مارکیټونه دي دوی پیک ټایم ته رسېدلي دي. د چین انالایزس له معلوماتو یعنې دغه کوم هغه چې کوي اقتصادي تحلیلونه چې په دنیا کې په هر کال کې کېږي، په کال کې په دې کې 1.7 بلین ډالر یعنې 1.7 میلیارد ډالر پانګونه یا تجارت په دې کې هر کال کېږي، راکړه ورکړه کېږي. 80 میلیونه یوازې د دوی څه کېږي؟ د دوی کمیشن کېږي، د دوی کمیشن اخلي. په دې کې څه خرڅوي؟ په دې کې ډرګ خرڅېږي، تقریبا 80% د دنیا مواد مخدر په همدې شبکه کې خرڅول کېږي. په دې کې مثلا 10% چې د هغه فیک ډاکومنټس یې ورته وایي.
جعلي اسناد لکه پاسپورټ شو، نور قوالي شو، د دنیا مختلف شیونه دي. تقریبا 15% یې دا دي. په دې کې ویپنز یعنې سلاح 10% دا دي. دا فیصدي کمه ده، ولې مقدار د معاملې ډېر زیات ده، قیمته دي. په دې کې مثلا چایلډ ابیوز ورته وایي، یا په دې کې سیکس ټرافیکینګ هم ورته وایي چې د جنسي هغه لپاره ماشومان کارول کېږي. تقریبا داسې وښیه چې 10% دا دي، او یو 15% په دې کې نور موارد دي چې هغه ته هغه وایو سټولن ډیټا. مثلا تا نه پاسورډ شی له لاسه وتلی ده او بېرته درنه غواړي. نو دا داسې شبکه ده چې کله ورننوتلې د ټور براوزر له لارې نه، د عادي براوزرو له لارې نه نشي موندل کېدلی. نو ته په اصلا په حقیقت کې د مجرمینو یو کلا ته، د مجرمینو یو سیمې ته ورننوتې. که څومره هم روغ سړی یې، خو خامخا دې په هغومره مارکېټ کې یو شی خوښېږي، ته مجبورېږې چې ته خریداري وکړې. کله چې تا خریداري وکړه، تا په حقیقت کې غیر قانوني شی واخیسته، د غلا شی دې واخیسته. مثلا موږ تاسو ځو مارکېټ ته، که هلته موږ تاسې بایسکل اخلو یا بوټونه اخلو یا بل شی اخلو یا موبایل اخلو، نو موږ تاسې اوله پوښتنه دا کوو چې دا خو به د غلا نه وي. که ته په دې پوه شو چې دا د غلا ده او بیا هم تا واخیسته، ته په هغه جرم کې هم شریک شې او دا شی تا ته حرام هم ده. نو دا د غیر قانوني خرید و فروش مارکېټ ده، د مجرمینو مارکېټ ده، او د داسې سختو خطرناکو مجرمینو مارکېټ ده چې په غټو غټو ملکونو کې ډېر غټې غټې مافیاوې لري، لکه د برازیل غوندې، لکه د نورو ملکونو، لکه د مکسیکو غوندې. منځنۍ اسیا کې او په جنوبي اسیا کې او په لاتین امریکا کې هغه د ټولو مجرمینو، د نړۍ د ټولو مجرمینو هغه اډی چا په اصطلاح باندې ویل کېږي چې همدغه هغه ډارک ویب ته ویل کېږي. موږ تاسو باید ډېر زیات احتیاطي تدابیر ولرو. موږ تاسو باید دې ته نه ننوځو. که چېرته ننوتې، په دې پوه شو چې ته خپله مجرم یې، ته ته خپله همدغسې مثلا له غلو سره ناست و پاسته ولاړه کې، تا ته خپله هم په همدې سترګه کتل کېږي. که چېرته تاسو ته داسې یو هغه راغی چې هغه مثلا لیکلی وي چې A B C یا مثلا 1 2 3 ډاټ اونین، د دې دغه د کوم هغه چې ده د شبکې وروستاړی چې موږ تاسې مثلا ډاټ کام ده که نه، کمرشل یا ډاټ اورګ د اورګنایزیشن یا ډاټ همداسې ډېر زیات نور شي، مثلا آی آر د ایران، ډاټ ای اف د افغانستان ملکونه دي، ډېر زیات نور دا قانوني دي. اما که چېرته تا ته داسې اونین په نامه باندې وروستاړی راغی چې ایمیل مثلا اخر کې دا و یا ویب سایټ و، هېڅکله کوشش مه کوه چې خلاص یې کړې. که په غلطي کې هم درنه خلاص و، اتومات هغه بېرته چې که بلاک یې کړه، بلاک کېږي. موږ تاسو په ایمیل کې هم د بلاک اپشن لرو، په نورو براوزرونو کې هم لرو، دا بلاک کېږي. بیا هم که چېرته ته له داسې خلکو نه په عذاب یې، نو ته فورا کولی شې چې مثلا د وزارت داخلي د سایبري جرایمو ریاست ته مراجعه وکړي، یا مثلا د مخابراتو وزارت کې سایبري ریاست ته مراجعه وکړي چې زه دغسې هغه سره مواجه شوی یم. هغوی بیا خپل تدابیر درته نیسي، خپل لارې چارې درته لټوي تر څو ته په امن کې اوسې، خوندي اوسې. همدارنګه د دوی د ټرانزیکشن چې کېږي، ځکه هغلته د دې لپاره چې د کاروونکي او د خرڅوونکي او د مشتري هویت پټ وساتل شي، دوی له مونیټري او همدارنګه له هغه نه بیټ کوینز، له دغو پلټفارم نه چې دې ته موږ تاسو په کریپټو کرنسي کې، کریپټو کرنسي ورته وایو، موږ تاسو دا کاروي دې لپاره چې هغلته خو د اکاونټونو جوړول، لکه د بانک قانوني حیثیت څوک نشي لاره پیدا کولی، نو مجبور دي چې له غیر قانوني لارې نه حواله ورته کړي. دا و د تورې شبکې یا د پیازو شبکې په باره کې معلومات. که په دې هکله کوم نظر لري، کولی شي موږ سره کمنټ لارې شریک کړي. او همدارنګه یوه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، تر څو نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ورسېږي. ډېره زیاته مننه.